أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورة البقرة تقريبا 36 ركوعات وشوي داخرني 15 ركوع پاتې او دا 261 نمبر آیت نواله 283 نمبر آیت پورې دا 4 رکوعات دي. اخرنی رکوع کې چې دی جدا احکامات او جدا قواعد او اصول ذکر شوي دي او دا 4 رکوع چې دي د اخرني رکوع نه علاوه د دې نه علاوه چې کومې 4 رکوع روانې دي په دې کې الله پاک د مالیات یعنې د مال متعلق یا د معیشت متعلق چې معیشت کاروبار مال خرچ وغیره دا په څه طریقه کې کاروبار وبسه کې په دې کې اهم قاعدې او احکامات الله پاک بیان کړي دي او یقینا داسې احکامات که په دې باندې عمل وکړی شي نو کومه چې دنیا چې ده د ټول نه غټ په دې دلدل کې چې ده فساد ده یعنې د نن سبا د ټول نه غټه مسله د معیشت ده او دغه کاروبارونه دي یا په دې کې شراکت داري یا په غلط طریقو سره او د هغې نه بیا خبر روانه قتل و قتال او خفګانونه او وجل یعنې ډېر مسایل چې کم ذهني انتشار پکې هم دی او بیا چې دی کله کله د قتل او د جګړو چې دی هغه نوبت پکې هم راشي نو معیشت دا یو اصل شی دی د دې نه بغیر چې دی زندګي چې دی هغه نه تېرېږي او په دې باندې په معیشت چې دی دا د یوې علاقې یا د ملک مدار چې دی هغه هم په دې یعنې ملک چې کله په اعلی پیمانه او با اختیاره ملک کله جوړېدی کېږي نو په هغې کې چې دی د ټول نه اوله خبره ده چې د معیشت برابر یعنې چې د معیشت چې دی په اعلی درجې دی په اعلی درجې او دی با اختیاره ملک په خپل اختیار سره چې دی خپل احکامات او حکمونه جاري کوي او خپله مرضي کوي او که معیشت خراب وي نو بیا چې دی هغه ملک چې دی دا او یا هغه علاقه هغه بل ته محتاج همیشه او په لنډو مثال پاکستان دی د پاکستان معیشت د وجې چې دی بظاهره کې خو آزاد ملک خو با اختیاره نه دی یعنې داسې که داسې مسایل راشي نو د هغو تابع وي ځکه چې همیشه چې دی په معیشت کې بل ته محتاج دی خپل معیشت یې برابر نه دی دا یو بنیادي شیز دی نو په دې 4 رکوعاتو کې الله پاک د هغې متعلق یعنې مال متعلق مالیات او معاشي اسلامي معاشي نظام یعنې معاشي نظام کې د اسلام مطابق شي او په دې احکاماتو عمل وکړی شي نو دا ټول مسایل چې دا به حل کړلی شي او معیشت اهم شیز دی قرآن مجید کې هم د هغې ثبوت دی لکه ابراهیم علیه السلام موږ اول سپاره کې ویلو که نه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله شریف تعمیر وکړو بیا د هغې نه وروسته دعا وکړه یا الله یو خو دا علاقه امن واله جوړه کړي د دې دا کم خلک چې دی دا مکه مکرمه امن واله ځای جوړ کړي دویم دا وارزق أهله من الثمرات ورکړي د دې د اهل د دې خلکو له ورکړي د میوو نه په ظاهره کې میوې ته مراد نه دي دغه معاشي نظام ته مراد ده چې د دې معاشي نظام چې دی معیشت مضبوط کړي یعنې په دې کې چاته مه محتاج وي او بس د هغوه دعاګانې دي چې اوس د هغوه معیشت د اوسه پورې ډېر مضبوط دی نو دا یو بنیادي شیز دی نو په دې 4 رکوعاتو کې د هغې تذکره ده بیا په دې کې 2 پهلو دي یو پهلو دا ده چې دا مال چې دی دا په څه طریقه خرچ کړي نو د یو پهلو دا ده چې د ضرورت نه سیوا مال چې دی دا الله په لاره کې خرچ کړلی شي په فقراو غریبانانو او په خپلو عزیز دوستانو په رشته دارانو په نیت د امداد باندې خپلو ملګرو له ورکولو او په فقراو په دې باندې په نیت د صدقې خرچ کول یعنې د ضرورت نه سیوا مال چې د الله په لاره کې خرچ کړلی شي یو پهلو دا ده د دې اولني 2 رکوع کې د دې بحث دی یعنې د دې صدقې په ځایلو او په چا لګول غواړي او په څه طریقه لګول غواړي شرایط یې څه دي او اخرني 2 رکوعاتو کې بیا په دې بل پهلو ذکر دی د سود متعلق یو دا چې سود منع دی حرام دی او بیا د هغې نه چې دی د منع کېدو هدایات په هغې کې چې دی تفصیلي بحث دی نو دې اولني 2 رکوع کې د صدقې فضایل یا د مال د خرچ فضایل او بیا د هغې لپاره چې دی قواعد شرایط بیان کړی شي نو ټول نه اولني آیت کې مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله په دې کې هم د اول فضیلت بیان شوی دی د دې صدقې مثل الذین مثال د هغې کسانو ينفقونه چې خرچ کوي اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله په لاره د الله
کمثل حبة په شان د هغې دانې دي انبتت چې هغه راوټوکوي 7 سنابله وږي في كل سنبلة 100 حبة او په هر وږي کې 100 دانې دا چې دی د الله په لار کې چې دی د خرچ هغه فضیلت معلومیږي ګوره مثال یې د دغه سره وکړه دانې سره چې یوه دانه او هغه راوټوکوي 7 وږي یوه دانه 7 وږي راوباسي او په هر وږي کې چې دی 100 دانې نو یوه دانه چې 7 وږي راوباسي 7 شول بیا چې په هر وږي کې 100 دانې نو 200 شوي یعنی یو پیسه او دغه یو نیک عمل لکه څنګه چې حدیثو کې راځي نیک عمل چې دی دا د 10 چندو پورې زیاتېږي د 10 چندو نه والا د 200 پورې بیا هغه د اخلاص او په نیت باندې اعتباري چې څومره نیت صفای دومره دا سیوا کېږي نو د یو روپۍ چې ولګې د الله په لار کې نو د یو نه والا د 200 درجو پورې دا سیوا کېږي کمثل حبة په شان د هغې دانې انبتت چې راوټوکوي 7 سنابله وږي في كل سنبلة 100 حبة او په هر وږي کې هغه 100 دانې والله یضاعف لمن یشاء او الله پاک سیوا کوي په څو چنده باندې سیوا کوي یعنې دا لمن یشاء د چا دپاره چې وغواړي په دې کې فضیلت ته به صدقې دی لیکن الله پاک په مثال سره ښودلی دی یعنې د دې مثال یې داسې ورکړی چې د صدقې داسې مثال دی چې لکه ته چې یو دانه ورکړې نو دا یوه دانه او دا مثال یې ځکه داسې ورکړی د دې محسوسي لکه زمیندار دی نو دی چې که دانه کري نو عمده دانه پکار ده نو اول دی دانه وکري بیا وروسته دانه چې دی وږي را دغه کړي بیا وروسته چې دی نو هغه نو په دې کې دا مثال ورکړی دی چې دا په 200 چنده باندې سیوا کېږي او د دې مثال نه چې دی اشاره ده یو طرف ته په دې کې یو خاص شرایطو ته اشاره ده لکه څنګه چې د یو کر دپاره د دانې دپاره د ټول نه اول چې دی ته دانه عمده پکار چې عمده دانه وکرلی شي دویم دا چې زمیندار چې دی هغه واقع په زمینداري یعنې د زمیندارۍ د طریقو باندې هم پوهېږي او دریم دا چې دا ځمکه هم عمده یعنې مناسب چې اوبه وي بنجره ځمکه نه وي بس خرابه ځمکه وي په دې درې واړو کې یو شی هم خراب شي نو د هغې فصل چې دی هغه خراب وي که دانه خرابه وي یا خو د سره به ونه شي او که دانه نه وي خرابه زمیندار دغه نه نو بیا به یې هغه فایده نه وي یعنې دغې چنده 100 چنده سیوا فصل چې کوي فصل به یې په هغه طریقه نه کېږي که ځمکه دغه شانتې کمزوري نو هغه فصل به یې نه کېږي په دې کې اشاره دې ته ده چې څنګه دانه عمده پکار ده نو دغه شان چې ته کوم مال خرچ کې دا عمده مال پکار دی عمده مطلب دا چې حلال مال وي لکه چې حدیث کې راځي چې الله پاک چې دی د حلال شیز نه علاوه بل هیڅ شی نه قبلوي نو د دانې مثال پس شو مثال د عمده مال شو یعنی حلال مال اولنی دا چې تر الله پاک په لاره کې کوم مال خرچ کړې هغه حلال وي دویم څه زمیندار پکار دی دانې د کرلو لپاره نو زمیندار هم څه کامل زمیندار پکار چې زمیندارۍ په طریقه پوهېږي نو دارنګې دا مال خرچ کوونکی مثال د زمیندار دی نو دی چې دا مال خرچ کوي نو دی چې دی د نیت صفای دی نیکوکاره یعنې په صحیح نیت سره یې خرچ کوي او د ښودنې دپاره او د ریا دکلاوي دپاره یې نه خرچ کوي بلکې په صحیح نیت سره یې خرچ کوي او دا د په بدنیتۍ نه خرچ کوي نو دویمه خبره دې دا راووته چې څنګه چې زمیندار چې دی د دانې دپاره صحیح پکار دی نو دغه رنګې دا مال خرچ کوونکی هم څه دی دا د ده نیت چې دی ته د خالص وي دریم شرط د صدقې لپاره دا شو دلته د زمیندار د دانه په ځمکه کې خلک کوي نو ځمکه عمده پکار ده نو دریم شرط دا شو چې ته په چا باندې خرچ کوې ځکه چې دا دانه خلک ولیدي ځمکې ته نو دا ځمکه عمده پکار وي نو دغه رنګې دا مال چې ته خرچ کوې نو دا هم په عمده ځای کې لګول غواړي عمده معنه ده چې هغو مستحق وي یعنې داسې به نه لګې چې صرف د خپل جیب نه چې دی پیسې ویښتل غواړي او بس غزاري نه د دې د مصرف تپوس پکې چې غریب څوک دی معلومات پکې د معلوماتو نه بعد به لګي نو په دې کې 3 شرایطو ته پکې هم اشاره وشوه فضیلت پکې هم بیان شو چې په 200 چنده سیوا کېږي دریم دا د مثال نه چې دی 3 شرایطو ته پکې اشاره وشوه چې د ټول نه اول دا چې حلال مال خرچ کړی شي په صدقه کې دا شرط پکار دی دویم دا چې په خالص نیت سره په صفا نیت سره خرچ کړی شي د سنت مطابق خرچ کړی شي او دریم دا چې په مصرف باندې خرچ کړی شي یعنې چې چاله جوړه کول پکار دي والله یضاعف لمن یشاء او الله پاک په څو چنده سیوا کوي لمن یشاء د چا دپاره چې وغواړي او والله واسع علیم او الله پاک وسعت والا ذات دی علیم پوهه ذات دی یعنې څوک چې دا محتاجه دي دې لا هم وسعت ورکولی شي لیکن هغو له یې فلحال نه دی ورکړی تا له یې درکړی په تا باندې حق ده چې ته د هغو خیال وساتې او علیم پوهه ذات دی په هر څه باندې علم دی چې په څه نیت ته خرچ کوې نو د هغې په مناسب به ته د اجر ملوي الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله
الذين هغه کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل فی سبیل الله په لاره د الله کې ثم لا يتبعون بیا نه ورپسې کوي ما انفقوا څه چې هغو خرج کړي منن احسان جتلول زباتنه ولا اذن او نه تکلیف لهم اجر عند ربهم د دې لپاره اجر د دې په رب په نسبت باندې ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نه به په دې باندې ویره وي او نه به دې غمجن کړلی شي دې آیت کې د دغې صدقې وضاحت دی لیکن دوه داسې شرایط الله پاک بیان کړي چې هغه پکې نه دي پکار یعنې مخکې آیت کې درې داسې شرایط چې هغه پکې پکار دي دلته اوس هغه شرایط الله پاک بیانوي چې هغه په صدقه کې نه دي پکار نو اول له ټول نه څه چې ته د لاره د الله کې خرج کوې یعنې فقاري غریب له ورکوې یا په جهاد کې خرج کوې یا په حج کې خرج کوې په هره طریقه چې خرج کوې لیکن چې ته کوم غریب له ورکوې نو چې دا پکې نه وي منن زباتنه پکې نه یعنې داسې نه چې ته په قول سره چې ته ورته په خوله باندې هر ټایم یادوې چې زه خو په تا باندې ما دا خرچه کړې وه او دا دغه کړې وه نو یو به پکې دا نه وي چې خرچ دې وکړو نو بیا به یې اثباتې پې نه دارنګې چې په عمل سره هم ته اثباتې یو خو په خوله باندې خلک اثباتې چې هغه ما تعالی دا شی درکړی یو عمل ورسره داسې اختیاروي یعنې د هغه ورسره میلاویږي داسې خبرې ورسره داسې انداز کې کوي او چې په خوا یې وړي په داسې انداز کې میلاویږي بیا خو ورته دا کس ذلیل ښکاري یعنې حقیر و ځان یې سپک ګڼي چې دله زه دا که مال ورکوم نو دا کس ورته سپک ښکاري دویم دا چې دې کس ته ورسره داسې عمل کوې چې دې کس ته ځان ته سپک نه ګڼې نو ته ورسره داسې په طریقې سره میلاویږي په داسې طریقې ورسره دغه کوې برتاو کوې چې هغه د ځان سپک ښکاري نو چې دا پکې نه نو دا خو د هغه لپاره تکلیف دی که نه نو چې اثباتنه پکې نه او دا دویم پکې څه نه چې هغه ته تکلیف نه رسي یعنې چې هغه له داسې ذلیل او سپکاوی د هغه ونه کړی شي نو داسې مال چې دی فضیلت د دغې مال دی چې دا په 200 چنده سیوا کېږي داسې نه سیوا کېږي یو دا چې دومره دغه شرایط پکې هم وي او دا پکې هم وي چې اثباتنه پکې نه وي دغه رنګې تکلیف ورکول پکې نه وي لهم اجر عند ربهم نو د دې لپاره دی اجر د دې د رب په نسبت باندې ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه به دې ویره وي او نه به دې غمجن کړلی شي یعنې دې چې څه چې تېر شوي دي په تېر وخت به چې دی خفه هم نه او په روان وخت په باره کې به ویره ورته هم نه یعنې مزې دي په شاته وخت ورته هم څه غم نه او په روان وخت ورته هم غم نه قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى بهتره خبره او معاف کول خیر دا بهتر دی من صدقة د هغې صدقې نه یتبعها اذى چې د هغې نه وروسته صحیح تکلیف وي والله غني خلیم الله پاک چې دی هغه بې پروا ذات دی بردباره ذات دی د دغې دوو شرایطو الله پاک په دې آیت کې هم ښه وضاحت کړی کوم دوه شرایط دا موږ چې اوس وي چې یو چې چا له سمال ورکوې نو ثباتې به یې پې نه دویم دا هغه له به تکلیف نه ورکوې د دغې د دوو شرایطو الله پاک چې دی وضاحت کړی دی یعنې قول معروف ښه خبره یو سایل له پسې راغی سوال کوونکی له پسې راغی نو ته ورته که نه ورکوې نو بهتره خبره ورته وکړه یعنې ته ورته داسې څه معقول عذر پیش کړه چې هغه عذر وي چې یاره ما سره نشته یا مسله داسې ده یا داسې ده بس په څه طریقه باندې ورته ښکلې خبره وکړه او هغه لکه ته نه ورکوې مه ورکوه بس رخصت یې کړه ومغفرة او که هغه ډېر زیات اصرار وکړي یعنې تا بنخته یې سپکاوی ده لکه یا هغه خپله خبره بنخته یا سړی تنګ غونده کړي نو ومغفرة معاف یې بس ما وکړه هغه بیا تنګول کوي چې بس ما معاف کړه یعنې تکلیف داسې خبرې او دا دغه ته مه ورکوه هېڅ وله مه ورکوه لیکن دا حق ستا نشته چې ته هغه بې عزته کړي نو خیر دا بهتر ده من صدقة یتبعها اذى د هغې صدقې نه یعنې ته مال خرج کړې خو ته پسې وروسته بیا تکلیف ورکړې او اثباتنه به کړې او هغه دومره تنګ کړې چې هغه د تکلیف یې هر ټایم میلاویږي نو د دې نه خو دغه ښه ده چې ته ښکلې خبره ورته وکړې او معاف یې کړې یعنې هر هېڅ ونه ورنه کړې نو دغې دوو شرایطو چې دی وضاحت دی او والله غني حلیم او الله پاک غني ذات دی بې پروا ذات دی یعنې الله پاک ته د چا د مال ضرورت نشته بلکې ته چې د خپل مال کم مال خرج کړې انسان چې کم مال خرج کوي دا د خپلې نفي دپاره خرج کوي نو پکار دا ده چې یو عاقل او صحیح انسان نو چې کله هغه خرج فی سبیل الله کوي یعنې غریبانان له ورکوي په هر څه طریقه چې د الله پاک په لاره کې خرج کوي نو چې د ده نیت دا چې دا زه ګوره داسې نه ورکوم چې دا زه په چا باندې احسان کوم بلکې دا ما ته فایده را رسي نو د خپلې فایدې لپاره ورکولی ځکه چې والله غني الله پاک خو بې پروا ذات دی الله پاک ته خو د چا د مالونو ضرورت نشته نو چې د سړي پکې دا نیت دا زما د فایدې لپاره او حلیم بردباره او برداشت والا ذات دی ترجمه کوم مثل الذين مثال د هغې کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله کې کمثل حبة په شان د هغې دانې دی انبتت چې راوباسي یا راوټوکئ 7 سنابله ووږي فی کل سنبلة
په هر وږي کې 100 حبه سل دانې والله والله پاک یضاعف په څو چنده سیوا کوي لمن یشاء چا دپاره چې وغواړي والله واسع او الله پاک پراخۍ والا ذات دی علیم پوهه ذات دی الذین هغه کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله کې ثم لا یتبعون بیا نه ورپسې کوي ما انفقوا څه چې دي خرج کړي منن ثباتنه ولا اذن او نه تکلیف لهم اجرهم د دې لپاره اجر دی عند ربهم د دې د رب په نسب باندې ولا خوف علیهم نه به څه یره وي په دې باندې ولا هم یحزنون او نه به دې غمجن کړلی شي قول معروف ښایسته خبره مغفرة او معافي کول خیر بهتر دی من صدقة د هغې صدقې نه یتبعها اذن چې په هغې پسې ورپسې کېږي تکلیف والله والله پاک غني بې پروا ذات دی حلیم برداشت والا ذات دی